سلامونه ستړي مشه جوړ په خیر زه رحمان بودرم دا پروګرام بی کاست دی د رحمان الله لکنوال په پیخه کې صدر ټرمپ امریکایانو ته دروغ وایي او دا پیخه د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره کاروي. صدر ټرمپ وایي چې اوس به ټول افغانان بیرته لیږي. But we're going to be getting them all out now. Thank you very much. نننی پروګرام کې دا ثابته کو چې ټرمپ دا خبره ولې د سیاسي مقاصدو لپاره اوس استعمالوي او دروغ څنګه وایي. د افغانانو په هکله د کډوالو په هکله او دا سیاسي لوبه څنګه ده هم د ټرمپ په ټکو کې به دا ثابتوو او ډېر په ثبوت سره او دلیل سره به خبره کوو. زه د دې نه مخکې چې دا ثابته کړم چې ټرمپ دروغ وایي یو دوه خبرې نورې وکړم. یوه ده چې یو خو د امریکا د اف بی آی چې کوم کاش پټیل بیان دی هغه د رحمان الله لکنوال په هکله چې ورکړی دی. There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. هغه وایي چې هغه د پارټنرز سره کار کوو. د دې معنا ځینې ملګري چې دي په فیسبوک او ټویټر او یو ځای بل ځای باندې د طالبانو په مخالفت کې یا په څه کې هم غلطه تشریح کوي او غلطه یې وایي. هغه څه ویلي دي هغې باندې به هم بحث وکړم. کله چا د طالبانو سره مخالفت دی یا د کومو طالبانو جمهوریتیانو سره مخالفت دی په دې موضوع کې د حساسه موضوع ده، مهمه موضوع ده. په دې کې د یو بل په مخالفت کې وطن ته او ټولو افغانانو ته تاوان رسول چې دي دا زه فکر کوم نه دي پکار دی، نه قلارېدل پکار دي. او په اخره کې به دا هم درته ووایم چې ټرمپ وایي ټول افغانان وباسم. آیا دا امکان لري؟ قانون څه وایي او څه کیدی شي؟ ټرمپ امریکا نه ده، ټرمپ د امریکې صدر دی. په امریکا کې قوانین دي، په امریکا کې عدالتونه دي، محکمې دي، په امریکا کې د بشري حقوقو ادارې دي، په امریکا کې د ټرمپ مخالفین دي او دا ډیره غټه پروسه ده. قسم د ټرمپ لا 3 کاله پاتې دي او هغه په 3 کاله کې ډیر څه کولی شي خو د دې په مقابل کې ډیر څه کیدی هم شي. هغه په آخره کې به ما راځي چې اوس خبره وکړو ټرمپ دروغ څنګه وایي. 2 ورځې مخکې په واشنګټن ډي سي کې رحمان الله لکنوال نومې 29 کلن تن چې د امریکې د حکومت ملازم و، د سی آی ای ملازم و، د امریکانو لپاره 9 کاله کار کړی و. هغه امریکې ته د یو امریکایانو د قانون او پروسس او عمل لاندې راغلی و او ډېر امریکایان چې دي راتلل نو ځان سره خپل هغه خلک هم راوستل چا چې هغو سره کارونه کول په مختلفو طریقو کې. ټرمپ پرون په خپل کور کې خبریالانو ته وویل چې دا خلک چې دی بغیر تپوسه تصویر یې راښکاره کړ، بغیر تپوسه جهازونو ته راوختل او راغلل. ټرمپ په فلوریډا کې په مورلاګو کې په خپل کور کې خبریالان راغوښتي او دا منظره والده. There was no check-in. They just poured into the plane. ټرمپ وایي چې دا خلک چې دی دا بغیر د کمې اختنې پوښتنې جهازونو ته راوختل، جهازونه ډک شو، د یو بل له پاسه کېناستل او راغلل. هیڅ میټینګ نه و شوی، هیڅ اختنې پوښتنې نه وي شوې. خو د ټرمپ دا خبره ناسمه ده. زه هم وایم چې ناسمه ده، هغه به زه وروسته ووایم. خو خپله د امریکې چې کوم دلته کې یو اداره ده ډي ایچ ایس د امریکا په واشنګټن ډي سي کې د هوم لینډ سیکیورټي او انټیلیجنس یا د کورني امنیت او استخباراتو مشر ډونیل هاروین وایي چې داسې نه ده څنګه چې ټرمپ وایي. دا خلک څنګه راغلی وو، د دې خلکو د راتګ نه مخکې څه شوي وو. راځئ چې د ډونیل هاروین په ټکو کې واورو. These individuals and their family members serve the U.S. service members abroad, help save lives. And these individuals go through that layered process of vetting. په دې ویټینګ پروسس کې سی آی ای، اف بی آی، ډي ایچ ایس، نور استخبارات او بلا طریقې نه دا خلک تیر کړی شوی دی، راوستل شوی دی او د دې د مخکې نه چې کله دا خلک راوستل کېده دا قسمه کاروایي شوې وه. یوه خبره. دویمه ټرمپ وایي چې دا خلک ایرپورټ ته راغی او جهازونه یې ترې ډک کړل، راویښجول. ټرمپ دا سیاسي بیان په توګه دا خبره کوي که نه ټرمپ ته معلومه ده چې داسې نه ده. دا خلک چې کوم راغلی دی د امریکایانو سره هلته کارونه کول، د ناټو سره کارونه کول،
چا په NGOs کې کار کو، غیر دولتي ادارو کې، څوک خبریال و، څوک اشپز و، څوک په استخباراتو کې و، څوک ټرانسلیټر و، څوک فکسر و، وغیره وغیره. او یو کس چې اخیستل شوی دی نو امریکایي پوځ، پینټاګان، FBI، CIA او نورو ادارو د دې ویټینګ پروسس د مخکې نه کړی و. د دې درکې اخیستی دی، د ګوتې لګولي دي، د معلومات یې کړي دي او د باندې یقین کړی چې دا خلک چې دی دا خطرناک خلک نه دی. بیا دوی څنګه راغلل؟ ټرمپ دروغ ولې وایي؟ جازونو ته هر سړی نه شو راختی. جازونو ته هغه خلک راخته چې چا د امریکایانو سره کار کو. دا پیښه چې وشوه د دې پیښې په وخت کې یا د دې نه مخکې هغو سره رابطې شوې وې، ایمیلونه شي، د دې معلومات اخیستل شي. بیا هغې خلکو ته وویل شو چې تاسو ایرپورټ ته راشئ، هوایي ډګر ته راشئ. په هوایي ډګر کې هغه وخت هم امریکایان ولاړ وو، هلته مرغۍ هم نه شو الوتی. نو عام سړی نشي راتلی. د چا سره چې به کاغذ و، د چا سره چې به معلومات و، هغه به هوایي ډګر ته رادننه کېده. بیا یقیني خبر ده چې جاز یو دی یا دوه دی یا لږ دی او خلک ډیر دی، نو خلکو کوشش کو چې جاز طرف ته لاړ شي. په ایرپورټ کې دننه وو. خو دا هغه خلک وو چې عام خلک نه وو، چا چې کارونه کړي، د چا چې معلومات وو. نو دا خلک هغلی ټرمپ عام خلک نه دی، دا خلک دی چا چې قربانۍ ورکړي دي، چا چې کورونه تباه شوي دي، چا چې ژوند په خطر کې و، چا چې ستاسو د خلکو ژوند ژغورلی دی. هغلی ټرمپ صاحب په دې 20 کلنه جګړه کې د افغانانو ستاسې د ولس، ستاسې د خلکو په خاطر باندې قربانۍ ورکړي دي. دا خلک د امریکا د کډوالو ایوک چې کوم اداره ده، غیر دولتي اداره ده، د هغې د مشر تر مخه ستاسو د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره قربانۍ ورکړي دي. او دا خبره ډونالډ کوي. اوس ښاغلي ټرمپ په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې صاحبه دا خلک چې دی دا په جرمونو کې ککړ دي. But we've had a lot of problems with Afghans because they had a lot of them coming in on these planes. Again, I show you this picture. We had a lot of them coming in on these planes that are, look at them. There was no checking. They just poured into the plane. And many of these people are criminals. Many of these people are people that shouldn't be here. They which many of these people are criminals. So the Trump said many of these people are not criminals. They are not even criminals. ستخپله د امریکې د سرخار واشنگټن DC د هوملینډ سکیورټي او انټیلیجنس مشر ډونالډ وایي چې هغه تر اوسه پورې یو کس هم داسې نه دی پیدا کړی چې هغه په جرمونو کې ککړ وي. حقیقت دا دی. واوره. These Afghan asylum seekers who've come over have committed crimes at such a low rate. I was unable to find any major crimes that were committed by these individuals. بل زه چې کوم خبره ما کوله دویمه درېیمه ورځ زه مسلسل کوم، په ځینې خلکو به هم نه لګي، خو زه یم چې دا خبره د لکړوال دا پیښه چې دا دې کې ډېرې پوښتنې جدي پوښتنې پاتې دي، ډېر سوالونه پاتې دي. تر څو پورې د هغه پوښتنو ځوابونه نه ویل شوي، د دې خبره ته دهشتګردي ویل، دې خبره باندې تحلیل کول او دې خبره باندې پایلې ته رسېدل چې دي دا د وخت نه مخکې خبر ده. سیاسي مشران داسې کوي، خو ستا اوس هم استخبارات داسې وایي چې موږ د دې پیښې پلټنې کوو. زه د لومړۍ ورځې نه دا خبره کوم چې دا سړی څنګه راورسېده. دې سړي 9 کاله په امریکایانو سره په افغانستان کې کار کول ته دهشتګردي نه کوله. نو زه به خپله خبره پرېږدمه او هم د امریکې د سرخار واشنگټن DC د هوملینډ سکیورټي او د انټیلیجنس پخواني مشر ډونالډ خبره به تاسو ته واورم چې هغه هم زما په شان حیران دی چې آخر دا قسمه حرکت یو سړی څنګه کولی شي. How bonkers this is that someone would actually open fire on U.S. service members. I did some research before we came on. I haven't seen any incident of this in my lifetime, and I'm over 50 years old. ډونالډ وایي چې دا قسمه واقعه د خپل ژوند 50 کلن ژوند کې په لومړي ځل ولیده. دی حیرانه دی. دی وایي چې انپرسیډنټډ ټکي خو ډېر استعمالیږي، خو زما لپاره دا ډېره غیر معمولي خبره ده. هغه وایي زه دا نه منم. خپله تجربه کې هغه دا وایي چې زه دا نه منم چې یو سړی به د سهار د خوبه راپاسي، ټوپک به راوالي، 2.5 میله لرې به راشي او په ټول امریکا کې به د هغه ګاډۍ روان وي، واشنګټن DC ته به راشي او سړی به مړه کړي. هغه وایي دا خبره د هغه لپاره د منلو وړ نه ده. حیرانه دی. ولې حیرانه دی؟ چې د مخکې داسې کومه پیښه نه ده شوې. هغه وایي چې افغانان په جرمونو کې ککړ نه دي. نو د دا پوښتنه هغه ولې کوي، دا خبره ولې کوي؟ هغه دې په شا باندې پراته شکونه چې دي، جدي پوښتنې چې تر څو پورې د هغې جواب نه ویل شوی، هغه ځکه دا خبره کوي. یو خبره چې زه کومه
ما هغه ورځ هم کړې وه چې د افغانانو سره هغه دلته کې په جرمونو کې نه دي ککړ، هغه دلته په ترهګرۍ کې نه دي ککړ، هغه دلته کې پر امن ژوند تېروي، هغه دلته پر امن ژوند تېروي. هغه کس په ممکنه توګه باندې ذهني فشار یا انتشار لري، په ممکنه توګه باندې د هغه عزت نفس مجروح شوی وي، د هغه بېعزتي شوي وي وغیره وغیره څه چې موږ ته لا تر اوسه پورې نه ده معلومه. دا غلط کار شوی دی. امریکایي نیشنل ګارډز وژل شوي دي او د دې نیشنل ګارډز کې یوه ښځه چې د هغه مړه شوې ده پرون، او صدر ټرمپ د هغې نه وروستو د کډوالو د پاتې کېدو اجازې عمل چې دی ودرولې دی او بیرته د لېږلو عمل چې دی دا یې مخې سره تیز کړی دی، او اوس به د خلکو خلاف کریک ډاونز کېږي، خلک به نیول کېږي وغیره وغیره. خو دا ټرمپ سیاسي ډرامه ورته زه ولې وایم، ټرمپ داسې ولې کوي سیاسي ډرامه ورته ځکه زه وایم چې ټرمپ چې دی د ټرمپ په واک کې د راتګ په وخت په انتخاباتو کې د پلویانو دله چې په کوم بنیاد ووټ او رای ورکړې وه په هغه تمامو تګلارو پوره کولو کې دی ناکامه شو. د امریکې په شرقي ریاستونو کې په کلیفورنیا کې د میر نه هم ماتې وخوړه، د ګورنرانو نه په نیوجرسي کې په ورجینیا کې هم ماتې وخوړه، د په مختلفو علاقو کې په هغه ځای کې چې د ووټونه ګټلي په هغه ځای کې د خلکو ووټونه ورنه کړل. په راتلونکو انتخاباتو کې میډ ټرم انتخاباتو کې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې به د دې سره ډېر غټ غم وي چې د انتخابات چې دي هغې کې د پالیسۍ ناکامه شوې. امریکایانو د دې مخالف وو، د دې پیښې وروستو امریکایان د دې په حق کې شو، ډېر امریکایان د دې په حق کې شو چې امریکا صدر صحیح خبره کوي چې د امریکا ولس ته د پر امن پاتې کېدو حق دی او باید کډوالو ته ځای ورنه کړی شي. نه هغه خبره چې د امریکایانو په ذهن کې د دې پیښې نه وروستو مخکې بل شان به اوس بل شان شوه، د په سیاسي ګټه تمامېږي. د سیاسي رقیب چې دی هغه ډیموکریټ ګوند دی، ډیموکریټ ګوند باندې دی بیا اوس تور پورې کوي چې دا کار هغو کړی دی، دهشتګرد هغو راوستي دي، کریمینلز هغو راوستي دي، او داسې نو کېدل پکار دی. وایي که زه وې داسې کار به نه وی شوی، دی وایي ما به بګرام هم نه وی پرېښی. And we would have left from Bagram, and we would have kept Bagram, by the way, because of its very close relationship to China and where they make their missiles. او وایي موږ به دا ټول اوس په یړ او د سیل مې وباسو. دا دغه آخري خبره وه چې کوم د پروګرام په شروع کې تاسو ته ما ښودلې وه. یو ځل یې بیا ښیم او بیا د جواب درته وایم. But we're going to be getting them all out now. Thank you very much. خو شان وینډور وایي چې دا پولیټیکل تھیټر دی. شان وینډور څوک دی؟ هغه سړی دی چې د غیر دولتي ادارې مشر دی، د افغان ایویک ادارې مشر دی، غیر دولتي اداره ده، او دا د صدر ټرمپ په وخت کې د صدر بایدن په وخت کې د دې پروسې مشري ده کوله. هغه په ټکو کې درته وایم. Scapegoating Afghan families is not national security. This is political theater. It only helps our adversaries. And these folks are victims of a wishful narrative from the administration where they want to throw these folks out. هغه دا هم سوال او منت کوي چې د یو سړي جرم چې دی، د یو سړي عمل چې دی، دا ټولو افغانانو ته د هغې سزا نه دي ورکول پکار. دا سزا چې دا ښځو ته ماشومانو ته نه دي ورکول پکار، د هغو سره لوبې نه دي کول پکار. هغو قربانۍ ورکړي دي، هغه د سختو تکلیفونو او مشکلاتو تیر شوي دي، هغه د امریکایانو د ژوند ژغورلو ذمهوارۍ هغو په غاړه اخیستې وي. نو زما هغه خبره چې کوم زه کوم چې دا پولیټیکل تھیټر یعنې د دې پیښې نه وروستو سیاسي ګټه پورته کېږي، شان هم هغه خبره کړې ده. اوس یو دوه خبرې اخري چې زه کوم، پروګرام ډېر اوږدومه نه، یو هغه ده، یو خو د اف بی آی مشر چې کومه خبره کړې وه چې د پارټنر سره دې سړي رابطه وه، هلته کار کوو، نو هغه دا ویل غواړي چې د سی آی اے سره کار کول ته د زمونږ د ادارې د وفاقي ادارې سره سنټرل انټیلیجنس سره کار کوو، مرکزي استخباراتي اداره چې ده، او د دې بیټینګ پروسس وي. سی آی اے هسې کس ناخلي ځان سره نه ملګری کوي، نه وایي چې موږ د هغې هم پلټنې کوو چې دلته کې د هغه کوم ملګري شته دی، د هغو سره کانټیکټ شته دی که نه. دا یو عمومي پروټوکول دی. ځینې خلکو دا خبره غلطه ژباړلې ده، غلطه ترجمه کړې ده، یا په ناپوهتیا کې یا په طالبانو په مخالفت کې چې دې سړي اوس هم په کابل کې یا په افغانستان کې رابطې لرلې د ترهګرو سره وسلوالو سره د هغو په لمس دا کار کړی دی. هغه داسې نه دي ویلي، هغه دا ویلي دي چې د پارټنر سره کار کوو. پارټنر معنی د امریکې پارټنر، د امریکې شراکتدار، د اف بی آی شراکتدار سی آی اے یادوي، د هغې سره کار کوي. نو دا د افغانستان نوم د نه دی اخیستی او نه د کوم ترهګرې ډلې نوم یې اخیستی. زه دا نه وایم، ممکنه توګه د کومې ترهګرې ډلې سره د رابطه وه، ممکنه توګه طالبانو کې څوک وو، ممکنه توګه په سی آی اے کې څوک وو، ممکنه توګه د
د پاکستان د استخباراتو څوک ممکن توګه په امریکا کې کومه ډله داسې وي موږ ته تر اوسه نه ده معلومه. لہذا تر څو پورې چې نه ده معلومه په یو بل تورونه نه دي لګول پکار. طالبان په جمهوریت پلوه، جمهوریت پلوه په طالبانو، نو دا افغانانو ته تاوان رسي، دلته به هم رسي او په افغانستان کې او په سیمه کې به هم رسي او په نړۍ کې بدنامي کیږي. لہذا تر څو پورې چې امریکایي استخباراتو پلټنې کوونکو پرېکړه نه ده کړې، د دې سړي مرکه نه راغلی، د ټول تفصیلات نه راغلي، تر هغه پورې په داسې کارونو کې احتیاط پکار دی. اوس ټرمپ وایي چې زه ټول امریکایان وباسمه، نو آیا د ټول افغانان وباسمه؟ یعنی پرون دا اعلان کړی دی. آیا د دې امکان لري؟ نو امریکې ته یو وار را دننه کېدو نه دننه بیرته لیږل چې دا نیکسټ ټو امپاسبل خبره ده، یعنی د ناممکناتو خبره ده. دې لپاره به تاسو ځای نیسي، دې باندې تاسو به جرم ثابتوي، تاسو خلاف به محکمه امر کوي، تاسو خواست په نامنظورېږي، بیا به یو سړی چې دی بیرته لیږل کېږي او دا به امریکا وایي چې د ژوند ته خطر نشته دی. د دې یو عمل وي، عمل دا دی چې محکمه، ډي ایچ ایس، اف بی آی، سی آی ای، څومره چې په دې کې متعلقه خلک دی هغه به تېرېږي. یو عمل. دویم عمل، ستاسو سره چې کوم خواوشا خلک دی، ستاسو وکیلان دي، اټورنیز دي، هغه به په دې باندې عدالتونو ته ځي. د امریکې عدالتونه ډېر آزاد عدالتونه دي، هغه د ټرمپ هره خبره سمه نه مني، هغې کې به دې کې وخت لګي. زه به دا ورته ووایم چې په ځای دې چې خلک پینک شي، خلک وارخطا شي، منډې تړلې شروع کړي او پټېدل شروع کړي، د دې نه ښه دا ده چې تاسو خپل کار کوئ، پټېږئ مه، منډې تړلې مه وهئ. تر مخه خپل چې ځای کم کانګرس غړي دي، د سینټ غړي دي، د هغو سره رابطه وکړئ، هغه د دې نه خبر دي چې دا خلک دلته په کوم مشکل کې ژوند تېروي، دا خلک په کوم مشکل کې د افغانستان نه راغلی و، د هغو ژوند ته هلته څه خطر و. ورسره د خپل اټارني سره رابطه وکړئ او د غیر دولتي ادارو سره رابطه وکړئ کوم چې په دې لړ کې کار کوي. د ډیموکریټس ګوند چې کوم مشران دي د هغو سره رابطه وکړئ کوم چې په دې لړ کې کار کوي. په خپلو کې دې باید کانټیکټس وکړی شي. هیڅ داسې مشکل به نه وي که د عمل کې یو کس، دوه، یو، 15، 6، 10 کسان ونیول هم شي، نو د هغې بیرته لیږل چې دی هغه یو اوږد پروسس دی. نو وارخطا کېدل نه دي پکار. که څه هم دا یو مشکله خبره ده، مشکل وخت دی، مشکل حالات دي، د افغانستان بدنامي ورسره کېږي، د افغانانو بدنامي ورسره کېږي، خو خپل امریکایان زه به تر څو پورې دا پروګرام کېږي زما کم سے کم په شخصي توګه باندې به دا کوشش وي چې دا ډغره به وو مونږه په شریکه به یې وو. څه د ټرمپ چې کوم ځای کې دروغ وایي په زړورتیا سره به دا خبره کوو. ما ته ځینې ملګري وایي چې دونه د ټرمپ او د سی آی ای او د اف بی آی په هکله دا خبرې کوي، نو خپل خیال ساته. نو زه ورته وایم چې خیر دی، داسې کوم مشکل به نه وي، دلته د بیان ازادي ده او زه دروغ نه وایم. زه چې کومه خبره کوم د هغې ثبوت لرم او د هغې حواله لرم. ټرمپ ته نیویارک ټایمز ویلي چې د 100 ځله دروغ ویلي دي. واشنګټن پوسټ د ده باندې د دروغجن الزامونه مخکې هم لګولي دي او په دې موضوع کې زه په ده باندې الزام نه لګوم، بلکې د ثبوت سره وایم چې دا کوم تصویر ښودلی دی دا خلک د بیټینګ نه وروسته راغلی دی او دا خبره دی د سیاسي ګیم لپاره استعمالوي، ځکه چې د انتخابات بایللي وو. اوس په وروستیو کې میډ ټرم انتخابات د بایللو غم دی ورسره. د خپله سیاسي لیګسي یا وراثت چې دی هغه مضبوط پرېښودل غواړي او په دې ضد کې د یو کس جرم چې دی په هغه کې ټوله ټولنه چې دغه سیزل غواړي، د قربانۍ ګډونې ته جوړول غواړي. نو په دې موضوع باندې به زه نه شاته کېږم. تر اوسه پورې که تاسو دا پروګرام بیکا سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ما ته کمنټ ولیکئ او زه هغه افغانان خبریالان چې په نړۍ کې دي هغو ته به هم دا خواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ، لږ خبره چې ده د هغې تصحیح کوئ، هغې ته ژور فکر کوئ او که ټرمپ داسې یو دعوه کوي نو د دې دعوې نه مخکې چې هغه کمې خبرې دي د افغانانو په هکله د نورو ادارو هغه هم په خبرونو کې شاملوئ چې لږ ډېر حقیقت کم سے کم که نور څه نه وي، که ټرمپ ته دروغجن نشئ ویلی، که ټرمپ ته دې لوبې ته سیاسي تیټر نشئ ویلی، یعنی د دې پیښې نه د سیاسي تیټر په توګه، سیاسي ډرامې په توګه ګټه پورته کول نشئ ویلی، کم سے کم پخوانۍ حوالې خو ورکولی شئ. ډېره مننه. چېرته چې ورځ دلته ښه ورځ، چېرته شپه دلته مو ښه شپه په مخه مو ښه.